د پاکستان د پوځي رژیم لخوا پر افغان خاورې باندې وروستي جنایات چې پر پکتیکا، پکتیا او کونړ باندې درلود چې نتیجه یې ملکي خلک شهیدان سول، بیلابیل داخلي او نړیوال غبرګونونه لري. په دې برخه کې غبرګونونه ټول دا دي او یونما هم په دې برخه کې مستند راپور وړاندې کړی چې د پاکستان لخوا افغان ملکیان په نښه سوي چې دا بشري نقص ده. دا چې غبرګونونه څه ډول دي او اقدامات باید څه وي د پاکستان د دغه جنایاتو پر وړاندې، څه باید ترسره سي، په دې تړاو اسلامي امارت لخوا هم په کابل کې د پاکستان استازی اظهار سوی و. دا چې اظهارېدل یوازې کفایت کوي که نور جدي اقدامات باید د پاکستان پر وړاندې وسي. په دغسې مسایلو کې د افغانانو مسؤلیت څه ده؟ پاکستان ولې په بار بار دغه ډول جنایت ترسره کوي؟ دا هغه مسایل دي چې نن په تودو بحثونو کې بحث پرې کوو. په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله علیزی یم. له خپلو دریو میلمنو سره تاسو ته تاوده بحثونه وړاندې کوم. میلمانه هر یو دیني عالم او سیاسي شنونکی مفتي محمد الیاس فاتح، بل میلمه را سره سیاسي و نظامي شنونکی ښاغلی ډګروال کامران امان، او را سره د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر عاطف مختار ده. تاسو درې سرو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلاست پروګرام ته. مختار صاحب، نړیوال غبرګونونه څه دي د دغه وروستي جنایت په اړه چې پاکستان پوځي رژیم پر افغان خاورې ترسره کړې؟ والیزی صاحب سلام تاسو ته، ستاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان معزز ستر ولس ته. تاسو وکتل چې د پاکستان د آخري بمبار په نړیوال سټیج کې د یونما نه نیولی او د ټولو نړیوالو سترو اخبارونو سریزه وه او په نړیوال سټیج کې دا موضوع وغندل شو. دویم تر ټولو اساسي او بنیادی خبر دلته دا دی چې د افغانستان ملت دی په د پوشي او په صراحت او جرأت دا خبره کوو چې د پاکستان طرحه او بمبارول، مسلسل بمبارول د ده لپاره دی چې په افغانستان کې اسلامي نظام ضعیف کړي او د ده لپاره پاکستان په میلیونونو او میلیارډونو ډالر د نظام د بدنامولو لپاره په نړیوال سټیج کې مصرفوي. خو افغانان به د خپل اسلامي نظام تر شا ودرېږي. ډاکټر صاحب، پاکستان به خپل دغه هدف ته ورسیږي که چیرې دا وغواړي چې فشار راولي؟ مطمئن اوسیږئ چې پاکستان به خپل هدف ته هیڅکله ونه رسي. افغانان نن پاکستان تر پرون ډیر سخت پیژندل. نن نسل هم تغییر کړی، وخت هم تغییر کړی او شرایط هم تغییر کړی. افغانان من المجموع د خپل خاورې او دین او د جغرافیه سره حساسیت لري. هر هغه ډله، حکومت او بهرنۍ پوځ چې پر افغانستان اشغال وکړي یا یرغل وکړي، تاسو مطمئن اوسئ چې دا به د افغانستان په جغرافیه کې تار و مار او ناکام شي. بل تر ټولو اساسي نقطه دلته دا دی چې د پاکستان حمله په افغانستان کې د پاکستان د قدرت نښه نه دی، دا د پاکستان د ضعف نښه دی. تاسو وګورئ چې عملا پښتونخوا، کوټه او کشمیر کې نن د پاکستان پر ضد جهتونه، سازمانونه جوړ شوي، هغه د خپل حق غواړي. پاکستان دې په ده پوسي که دا غواړي چې افغانستان ته اور واچوي، قطعا پاکستان به اور واخلي او دا نظام به دلته حتمی او قطعي وي او افغانان بل هیڅ کوم نظام ته ضرورت نه لري. که چیرته پاکستان غواړي په دغه ډول جنایاتو سره د خپلو خلکو پام بلې خواته واړوي، اوس وخت دې ته لري د پاکستان پوځي رژیم چې د خپلو خلکو پام بلې خواته واړوي یا خپله ناکامي پټه کړي؟ زما باور دا دی چې پاکستان یو مستبد پوځي نظام لري، یو دیکتاتور نظام لري، یو هغه نظام لري چې په نړیوال سټیج کې د دروغ او د پروپاګاندا نه هیڅ شی نه لري. د ده وخت رسېدلی چې د افغانستان د اسلامي امارت د استازو او مشرانو مو پوښتنه کوو چې په نړیوال سټیج کې او په داخل کې داسې میډیا ته د وده ورکړي چې د پاکستان هر روایت او هر دروغ ته ځواب ورکړي. امان صاحب،
کوم څه چې د پاکستان لخوا په وار ترسره سو چې وروستۍ پیښه یې همدغه غمیزه وه چې په کونړ پکتیا پکتیکا کې ترسره سو دغه ډول اقدامات یا جنایت چې د پاکستان لخوا ترسره کیږي دا باید څومره د افغانانو مسؤلیت ګرځي چې د نړۍ تر هر ادرسه پورې ورسوي که چیرته حقوق بشر وي که چیرته عدالت وي که چیرته انساني ارزښتونه وي باید وادار سي د دغه اقدام پر وړاندې. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک ویلې علیزی صاحب تاسو ته د باس درنو مېلمنو ته تخنیکي همکارانو ته او د افغانستان ټول ملت ته وړاندې کوم. علیزی صاحب مخکې له دې چې تاسو سوال جواب ته راسم زه هم غواړم هغه کورنۍ چې تلفات لیدلي دي مالي او ځاني او شهیدان ته جنت فردوس خدای په نصیب کړي او ټپیان ته خدای عاجله شفا ورکړي. نو زه اطمینان ورکوم چې ټول د افغانستان خلک د دې کورنیو شاته ولاړ دي دا په ټول افغانستان تجاوز شوی و انشاءالله د دوی د وینو انتقام به اخیستل کیږي د دښمنانو نه. راغلو دې ته چې پاکستان یا راغلو نړیوالو بنسټونو دغه غږ د هر افغان څومره مسؤلیت ګرځي چې تر هر دروازې پورې ورسوي. یعنې که چېرته دننه افغانان دي که بیرون دي تاسو که سوشل میډیا ته ووځئ وګورئ چې افغانان په کم اساستونو باندې دوی بحثونه کړي دي او څونه لیوالتیا لري چې څنګه خپل انتقام واخلي. حتی یو چا چې خپل کورنۍ غړي لاسه ورکړي هغه وایي چې زه بمونه ځان پسې تړم او پاکستان ته ورځم او خپل انتقام اخلم. نو دا د یو افغان او ځوان چیغه وه او چیغه خو په پښتو کې ډېر لوی تاریخ لري. نو دا چیغه د افغانانو ده چې نن د افغانانو ګریوان ته پنجابیانو لاس اچولی. منګه څنګه د ګریوان د لاس د پنجاب لاس قطع کړو چې من ګریوان په امن کې سي په عزت کې سي. دې ته افغانان لیوالتیا لري حکومت هم لري. دغه اقداماتو څومره کرکه زیاته کړې نور هم د پاکستان پر وړاندې. زه څه وایم علیزی صاحب چې نن هر ځوان نه هر اویا کلن اتیا کلن افغان نه چې حتی په لاره نشي تللی هغه هم په جذبه راغلی او وایي چې انتقام د پاکستان واخیستل سي. شخصا زه وایم چې نړیوال سازمانونه ټولنې دا د اروپایانو د امریکایانو په ګټه تمامېدلی سي نه د افغانانو نه د مسلمانانو. بشري حقوق د چا دپاره دي؟ هغه د امریکا دپاره دي د فرانسویانو د انګلیس دپاره دي استرالیانو کاناډایانو په خاطر دي هغه حقوق بشر. اما حقوق بشر په فلسطین کې لکه مسوه حقوق بشر هم دا اوس په دغه نیمه نوم د جغرافیه د پاکستان په بلوچستان کې څه وضعیت روان ده په پښتونخوا کې څه وضعیت روان ده دغه چا پښتنه کړې ده. هغه ظلمونه چې په مجموعاً په منځني ختیځ کې روان دي په ایران څخه بمباردونه روان دي نن په لیبیا باندې په مسلمانانو باندې روان دي نن په حوثیانو روان دي بمباردونه. یعنې دغه که موږ ګورو کوم حقوق بشر د افغانستان وروستۍ پیښه دا د بشري حقونو په کومه ساحه کې راځي؟ دا یو اشکار او یو لوی جنایت جنگي جنایت ده او دا یو تجاوز ده په خاوره باندې په یو رسمي حکومت تجاوز ده په یو خاوره تجاوز شوی او بېګناه انسانان چې اکثریت دې کې ماشومان بېوزله انسانان پر شهادت رسېدلي دي. دې ته موږ هېڅ نه وه د حقوق بشر لحاظه موږ څه شی نسو ویللی چې نقص شوی یا یې موږ غندونه کلمه څه شی ده. ټوله دنیا د فلسطین د غزې خاوره غندله چې ولې په لکاو انسانانو پکې مړه کړي ارقام ملل متحد قصداً 70,000 او 50,000 ښیي هلته له 1 میلیونه زیات په شهادت رسېدلي. اوس له خاورو لاندې اډوکې خاوره شول د فلسطینیانو. کم غندنې نه دلته باید موږ ځان متحد کو. نن دنیا د قوانینو نه ده نن دنیا د زور ده نن دنیا د متحد کېدل دی او ملت دی. نن دښمن ته په سوک ځواب ورکول دي نه د ډیپلوماسۍ له لحاظه. دغه ځواب باید په ګډه د ټولو افغانانو مسؤلیت وي که یو طرف؟ علیزی صاحب زه فکر کوم چې ګورئ که بیرون دي که دننه دي هغه افغانان حتی حاضر دي چې راسي صلاح واخلي او لاړ سي. داسې موږ نسکو چې 5 نفرو خرڅ شوي انسانانو چې هغوی بیرون کې بهر کې پراته دي څوک وایي چې پلار زوی وهي او زوی چې دا پلار وهي
دوی ته بله لاره نه ده پاتې غیر له دغه تخریبي الفاظو نه. او نن معلومه شوه ګورې په پخوانیو حکومتونو کې که راسو د مجاهدینو دوره د 1401 کال چې حکومت راغی 95 سلنه د پاکستان حکومت دلته لاس درلود د افغانستان په خاوره کې. څه مشاور د رئیس جمهور د وخت استاد رباني و د آیسای رئیس دغه مشاور د امنیتي و رئیس شورا امنیت د افغانستان و. آیا دا تاریخ څوک له یاد وستلی سي؟ یا شل کلن جمهوریت کې زه ته څه وایم د ټولو ناټو نه صلاحیت زیاتر د پاکستان حکومت په کابل کې درلود او په چارو کې مثلا کوم مسایل چې پاکستان درلود؟ یعنی که وکیل هم درلود، وزیر هم درلود، والی هم درلود، قماندانان هم درلود، جنرالان هم درلود، په دغه ټول بخښونه کې دوی نفر درلود. نوم یې افغان و ولې کار اسلام آباد ته کوو. ټولې اوري ټولې پیژني. رحیم وردګ نه پارلمان کې چا پښتنو کو ته د ایسای غړی د ایسای کار لري وای ګوره مې افشا کو دا تاسو ټول نه یسئ لسم راو باسم کارتونم راو باسم دا د پارلمان د جمهوریت د خبره ده. اوس ګوره حقیقي شکل چې اسلامي حکومت ما اول ورځ علیزای سویل چې د افغانستان د وارثونو لاس کې قدرت د افغانستان ورځېدلی ده او دا وارث غواړي چې ځان استقلالیت وښیي، غواړي د استقلالیت په حالت کې نور سره روابط ټینګ کړي، نړیوالو ته ځان وښیي چې موږ یو حکومت یاستو، مستقله جغرافیه لرو، موږ مستقل قانون لرو، موږ خپله جغرافیې په اساس باندې غواړي خپل روابط نور نړیوال سره وساتو. پاکستان فکر کوي چې دا د موږ په ضد دی. وسړی هندوستان مستقل هیواد ده، روسیه مستقل هیواد ده، ابرقدرت ده، چین ابرقدرت د اقتصادي و نظامي د مستقل هیواد ده، ایران مستقل ګوري چې نن مکمل د امریکا په ګونډو کړله. دا مستقل هیوادونه دي چې افغانستان دیو سره نیک روابط لري. دا په دې معنا نه چې پنجاب په ضد مداخله کوم، پنجابی ته ځان کوچنی احساسي موږ مقابل کې. پاکستان غواړي دښمني وکړي د افغانستان خلکو سره څنګه څه کړې ده. داخلي جګړو کې ولې دا مداخله نه کولې، په جمهوریت کې دا کار دوی نه کوه. اوس راغلی واقعي اوس یې ولې کوي؟ اوس ګورې ما مخکې ویلې چې وارثین د افغانستان د خاورې په قدرت رسېدلي دي، هم دیني هم جغرافیوي خلک یې په قدرت رسېدلي. دا نه غواړي چا سره، غواړي ګورې اقتصاد محوره سیاست پاکستان یې نسي زغملی. پاکستان یې نسي زغملی. علیزی صاحب خبره دا ده، مننه کوم. خبره ده. بله موضوع چې بمبار د یو ټکي د بله اشاره وکړم، کومه ورځ چې امریکا بمبار کړي یا اسرائیل بمبار کړي په هغه باندې ایران باندې، په سبا یې بمبار کړي افغانستان باندې. مخکې دې چې په ایران حمله وشي په افغانستان حمله وشوه. ګورې تاریخونه تاسو سرچ کوئ سره چې ولې دا کار کوي، څوک دا امر کوي. خو دغه مور انګلیس ورته امر کوي. نن همغه مور نن په انتقاد کړی چې تا ولې ملکي خلک وژلي دي. انګلیس چا ته زېږولی دی. مننه کوم. مفتي صاحب تاسو د دغه تلفاتو په اړه څه وایاست چې ماشومان د کورنۍ غړي سپینګیري عام خلک په شهادت رسېدلي، په اسلام کې دغه ډول جنایاتو ته څه ډول حکم راځي؟ قدرمن علیزی صاحب تر ټولو وړاندې خپل ګران ملت درنو اورېدونکو کتونکو ډاکټر صاحب او جناب ډګروال صاحب درنو مېلمنو تاسو ټولو همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. نن ورځ دا چې کومه برنامه ده بحث ده یقینا دا یو تاریخي شیبې دي چې په دې باندې سړی د زړه له خلاصه په پراخ معلوماتو د مخې هر اړخیز بحث وکړي. پاکستان چې د انګلیس نظامی چوڼۍ رامنځته شوه د نن تقریبا 9 کاله مخکې د ابتدا نه تر ننه پورې دا د اسلامیت د اصولو پر خلاف د انسانیت د ارونو پر خلاف را رسیدلی او لا روان ده. نن چې په دې باندې موږ بحث کوو دا د ابتدا په لومړیو مرحلو کې دغه د انګلیس حجرتي ډلګۍ ډېرې زیاتې عاموژنې رامنځته کړې. سلسله د پیله چې دوی شروع کړه، که د ببړې شهیدان راخلی، که د قصه خوانۍ عاموژنه راخلی، که داسې د تاریخ په منځ کې بیا تر نن ورځې بیا تر وروستیو پورې چې امید روغتون کې کوم وحشت ترسره شو او بیا د ډیورن فرضي کرښې
د خوا ولسونه او د دې نه سربیره د دوی خپل هغه یرغمل کړي ولسونه چې هغه پښتانه دي که بلوچستان دي که سندیان دي که نور محکوم قومونه ولسونه دي په دې ټولو باندې داسې وحشت ظلم ترسره کړی چې تاریخ کې ساری ډېر نه لیدلی کېږي. اوس به راشم د تا پوښتنې اصلي ځواب ته. هغه دا چې په اسلام کې دا یو لوی جنایت ده د قرآن کریم د آیات مفهوم د مخې یو نفس انسان وژنه ده، د ټول انسانیت وژنه ده. حال دا چې دلته عام وژنې، ټول وژنې، ډېر وژنې وکړې. دلته بیا مشخص کوي راسو دې ته چې ماشومان و، نیمچه ځوانان و، سپینګیري، د کورنۍ نور غړي، دا بیا څه په یو نفر چې ټول انسانیت وژنې په دغه مر افرادو بیا څنګه ده؟ په دې ځای کې ګورئ چې کله جګړه هم رامنځته شي، د اسلام ډېر عجیبه ښکلی دین ده، د جګړې اصول هم ټاکلي. په جګړه کې به ته د دښمن زنانه، د دښمن ماشومان، د دښمن بوډاګان، سپینګیري هم نه وژنې، کورونه به نه ورانوې، عام المنفعه ټول ګټې ځایونو ته به زیان نه رسوي. زه لږه د خبره نور هم سره واضحه کوم چې د اسلام سیاست، د اسلام اصولو په خلاف چې پاکستانی رژیم روان ده، د اسلام سیاست او اصول ارونه دا دي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. نبی علیه السلام حدیث دا اوس عمومي فقهي قاعده ګرځېدلې چې په اسلام کې نه ځان ته ضرر رسول شته او نه نورو ته ضرر رسول شته. د اسلام سیاست مسلمانی له دې عبارت ده چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. بخاري شریف روایت د مسلمان هغه ده چې نور مسلمانان د لاس د ژبې د ضرره په امن کې. د پاکستان رژیم تاسو څنګه بولئ؟ د پاکستان رژیم د دې ټولو اسلامي اصولو خلاف، د مسلمانۍ پر خلاف اخته. مخکې ما ټکي کې اشاره وکړه چې دا انګلیس اجرتي چاونۍ ده، جغرافیایي غصب شوي، لوی افغانستان ډیره برخه یې غصب کړې ده. ورپسې دغه چاونۍ عسکر اوس امریکا په اجرت اخیستي او د دې ترڅنګ اسرائیلو په اجرت اخیستي چې مسلمانانو د فلسطینیانو پر خلاف د دوی سره په یو سنګر کې وجنګېدل، جنازې مړې مردارې ورته راوړل. تاسو به لیدلې وي. راځم د خبرې لږ لا زیاتو معلوماتو ته چې د انساني د نړیوالو اصولو په خلاف هم تر نن ورځې روان ده. نړیوالو اصولو کې بل چاته ضرر رسول، د نورو دولتونو، د نورو جغرافیو ځمکو کې مداخلې کول، دا ټوله د دوی اصول قوانین ماتېږي، مات کړي دي، په وینو لمبولې سره کړي دي. خو د دې په ځای چې نړۍ او یا نور مسلمانان جدي اقدام د پاکستان پر خلاف وښیي، هغه نور عوامل هم دي چې د دوی ګټې پالي. خو په آخر کې یو دا خبره کوم چې که نړۍ او یا نور مسلمانان د دې پر خلاف اقدام نه کوي، خو د دې مظلومانو دپاره الله تعالی د خپل نصرت او د نجات لار خیلي. هغه دا ده چې اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اجازه ورکړل شوې ده د الله تعالی طرفه هغو خلکو ته چې دوی سره جګړه کوي په دې چې دوی مظلومان دي. همدارنګه وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، تاسو ووژنئ هغه خلک د الله په لاره کې جهاد وکړئ، وی وژنئ چې تاسو سره جنګ کوي. خلاصه خبر همدغه چې مخکې که پښتنو کې وخت پیدا شو مطرح به کو د افغانستان زرو علماو، مفتیانو، مشایخو په ګډه فتوا ورکړه تیر کال چې د افغانستان په خاوره چا چې یرغل وکړو پر خلاف جهاد فرض ده. خدا چې عمومي نفر عام جهاد په ښځه او نر فرض کیږي، دا د امیرالمؤمنین حکم پورې تړاو لري. مننه کوم. مختار صاحب، غبرګونونه یونمام وایي چې پاکستان ملکی تلفات رامنځته کړي چې بشري نقض یې ترسره کړی. نور نړیوال ادرسونه چې په دغه برخه کې کار کوي، دوی ټولو دغه مسله تایید کړې ده. یوازې غندنه کفایت کوي که چیرې اقدام باید وشي؟ که اقدام کیږي توقع د افغانانو څه ده چې باید د دغه جنایاتو پر وړاندې وشي؟ اول تر ټولو د مخه د پاکستان حمله د ټولو نړیوالو قوانینو، موازینو، مقرراتو، اصولو او انساني معیارونو پر خلاف دی. په یو آزاد خپلواک ملک باندې حمله د ملل متحد مستقیما د قوانینو پر خلاف دی.
پاکستان نه تنها چې انساني بشري نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړی بلکې پاکستان د ګاونډیتوب هغه اصل ته هم په درنو سترګو نه دی کتل. پاکستان ټول هغه اصول چې د جنگي معیارونو لپاره لازم وي هغه تر پښو لاندې کړی. پاکستان په افغانستان کې ماشومان ښځې سپین ږیري پر نشه کړي. افغانستان قطعا د نړۍ لپاره تهدید نه دی. پاکستان د دې هڅه په لټه کې دی چې نړۍ ته وشي چې افغانستان د نړۍ لپاره تهدید دی. افغانستان د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی بلکې افغانستان د ټولو افغانانو من کور کلی دی. هماغسې چې افغانستان د انګلیسانو د روسانو د نورو امپراتورانو هدیره وګرځید، د ناتو هدیره وګرځید، امریکایان دلته د شپې نه په تېښته سو. زه مطمئن یم که پاکستان خپل ظلم او زیاتۍ ته ادامه ورکړي، پاکستان او د پاکستان د اسلافو او د دغه جاسوسانو د دغه غلو د دغه عیاش جنرالانو هدیره به بیا افغانستان وګرځي. هر هغه ډله، هر هغه حکومت او هر هغه سم چې په افغانستان باندې حمله کوي، افغانانو ستاسو اسلامي، دینی، سیاسی، تاریخي، ملي وجیبه ده چې د افغانستان د اسلامي نظام نه حمایت وکړي. که څوک په اوس وخت کې د افغانستان شاته نه درېږي، نور هم تخریبوي، څه ډول باید پاکستان ادرس تقویه شي، هغه ته څه وایاست؟ هغه خلک چې په خپل خاوره او په خپل جغرافیه کې د پردی ښکېلات او پردی حمله توجیه کوي، هغه نه افغان دی، نه مسلمان دی او نه د جغرافیه سره تړاو لري. هغه د پردیو استخباراتو افزار دی چې غواړي په افغانستان کې داخلي او استخباراتي جګړو ته لمن وهي. خو د دې خلکو او د دغو غلو د ده چې پرون هم افغانستان خرڅ کړل، پرون هم د روسانو سره معاهده وکړل او د امریکایانو د ټانګونو سره سپور د افغانستان جغرافیه ته راغی. هغه دوی ته وایو چې ستاسو ارمان به بیا پوره نشي. اجازه راکړئ یو دقیقه فقط خپل خبره ونغاړم. یو دقیقه فقط تاسو اجازه راکړئ. موږ دلته مقایسوي بحث نه کوو. نن کاغه ځوانان چې په جمهوریت کې وو او نن په بهر کې کار کې هغه نه غوښتنه کوو چې نړۍ ته، نړیوالو مؤسساتو ته، نړیوالو سازمانونو ته د خپل خاورې د دفاع په هکله ایمیلونه ولیکئ او د دغه نظام نه حمایت وکړئ. که هغه په جمهوریت کې وو، که مخکې نظامونو کې وو، هر افغان، هر مسلمان چې هر چیرې دی، وظیفه او دنده دی چې د افغانستان د سیاسي هویت، سیاسي جغرافیه او ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړي. نن د وخت پای ته رسېدلی چې موږ به خلک او قومونه او سمتونه به جدا کوو. نن یوازینۍ وجیبه او دنده مو دا دی چې د خپل نظام نه، د خپل خلکو نه او د خپل جغرافیه نه د خپل ملي احساس او اسلامي اصولو سره سم دفاع وکړو. درنو لیدونکو دمه لرو. بیا هم خیر الاس. امان صاحب د دغه پیښې په غبرګون کې هندوستان هم ویلي چې دا برید پر افغان خاورې نه، دا پر سیمې باندې برید ده چې پاکستان ترسره کړی. کله چې دا برید پر سیمې باندې ده، نن د دغه پیښې پر وړاندې د سیمې خصوصا هندوستان مسؤلیت څه شی و؟ علیزی صاحب د ابتدا کې د کراچۍ حمله په هندوستان واړوله. هندوستان په جدي او په خاصو ټکو باندې رد کړله. بیا یې په افغانستان واړوله، په افغانستان یې بمبارد کړه. بیا ویل چې موږ د کراچۍ د انتقام په خاطر دا کار وکړو. ګورې موږ ډېر نږدو وختو کې د شانګهای د سازمان غړیتوب شاید لاسته کړو د افغانستان حکومت، یا ازمایشي غړی سي یا به اصلي غړی سي. چینایان دلته سرمایه ګذاري غواړي وکړي، روسان غواړي په میلیارډونو په تریلیونو ډالر دلته سرمایه ګذاري وکړي، قزاقستان. ګوري دغه اساسي فرصتونه دي د منځنۍ اسیا هیوادونو ته. څنن خپل هیوادونه څنګه ورغی او وچه که پراته دي بدبختانه مونږ باندې ایګانه لاره د هغوی بهر د افغانستان ده. نو په دغه وجه باندې پاکستان تحملات د دې نه لري او هندوستان دا حقیقت ویلی ده. اوس دنیا څو قطبي ته روانه ده. آسیایي هیوادونه نه غواړي نه امن څوک یې، نه امریکا ته اجازه ورکړي، نه انګلیس ته ورکړي اجازه، او نه کوم بل هیواد ته. او هغه مرضونه چې څنګه چې مولوي صاحب ویلې
چې دا د انګلیس بچی زېږېدل سوی 9 کاله مخکې او دا چاونۍ نه دا یو نظامي اډه ده چې اوس په کرا نیولې امریکایانو 4 میلیارده د آرمي ته معاش ورکوي او اوس بدبختانه چې په عرب هم خرڅ سو په بن سلیمان مشر سو څنګه دي کې اسرائیل هم یو بل مشر سو دا بیا د دې ډیر مافي 3 میډونه لري دا هیواد اساسي تادب گزار څه د مور څه د زیږولای دا هغه انګلیس دا چې دوی له استخباراتي مخنه هم دوی خلاص نه دي هغه هم دلته دي نو ته خبر ده پاکستان ده هدف مې واضح خبر ده چې پاکستان ده نو دا په دې معنی چې دا امني غواړي چې جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا دا په خطر کې وچی نن هغه 19مه پیړۍ کې څو قطبي ته نړۍ روانه ده او لار تقسیم شوې ده نو دې که نه غواړي چې موږ په کور کې ګورې په افغانستان کې دا رواجونه ډېر پخوا وو په کلي کې به کم چا څه بغاوت کوو نا امني به راوستل هغه به یې طبیعت کې لیکلي کور به ورته وسوځو ځکه به یې ترې غصب شولې او له کلي به منطقې به وشول بل ولایت ته به لاړه څه ورک به سو میخي داسې طبیعت شوي کورونه پاکستان هیواد باید تجزیه سي تجزیې ته روان دی انشاءالله په پښتونخوا مې غږ ده په پسندیانو مې غږ ده په خپله د پنجاب په اکثریتو خلکو مې غږ ده چې دا نظامي حکومت به دوی سقوط ورکړي هجوم پې وروړي په اسلام آباد باندې په کراچۍ کې نن حملې روانې دي جهاز روان ده نور د پاکستان قسم مفت د علیزی صاحب دا باید ختم سي دلته امان صاحب دوی یو پاکستانی راګیر کړی ده وایي چې دا د کراچۍ د پیښې عامل ده او افغان ده دغه ته تاسو څه وایاست او پاکستان دغه ډول کارونه څومره پخوا کړي پاکستان خو ګورې اوس دا نړۍ ته دا ټول مسایل افشا سوي دي نن ماشومان په دې پیږي دا ساختهکاري دا د وشنې مصنوعي قصې دا ټول مسایل باندې اوس څوک باور نه کوي دا ټول مسایل دا چې افغان هم تاګیر کړی ده خو موږ ډېر افغان په نامه دي چې له افغانیت هم تېر دي له تذکرې هم تېر دي له رویت نه هم تېر دي هر چېرې تېر دي خو څه پاتې شي کلیسا کې خدمت وکړي زه وایم چې داسې افغانان به انشاءالله اوسي په نړۍ کې سته دي نن د خپل جغرافیې لکه تاسو مخکې د ډاکټر صاحب نه سوال وکړه داسې افغانان وطن فروشان ځانه موږ هغه ته افغان وایو او د افغان له نوم نه څو استفاده کوي پاسو پاکستان دا کاروایګانې دوی په استخباراتي لوبو کې دا کوي غواړي نړیوالو ته او د پاکستان 240 میلیون انسانانو سترګې خاورې وشیندي پښتانه چې پراته دي ګلخانان په راس کې دي د قوم په مشر د ګوند په مشر باندې دوی غواړي د خپل د قومونو په سترګې خاورې وشیندي حقیقتونه پې پټ کړي چې ګویا دلته موږ د ټي ټي پي تربیه کېږي ټي ټي پیان د افغانستان نه راځي هلته حملې کوي او هغوی وایي چې موږ هېڅ چېرته نه یاستو 18 ډلې په پنجاب کې د فعالیتونو جنګي او سیاسي مختوري استخباراتي لوبې هغه رهبر چې هغه حمله کړې ده په کراچۍ کې په دوی په مرکز باندې هغه وایي چې زه دلته فعالیت کوم په افغانستان په خلکو یې ولې تاوانوئ او فوجه ما سره مخامخ جګړه ولې نه کوئ زه تا سره هر ورځ د دروازې خوله کې دې ولاړ یم او ته زه افغانستان کې بې ګناه خلک وزنئ ځینې خلک پیغورونه د دې ورکوي چې چیرته د وزیر د دفاع چیرته د نور چارواکي تفاهم څه سو له روسیې سره دغه پیغورونه دوی د افغانستان سره له درده کوي که له پاکستان سره په همکاري کوي ګورئ دا د بغاوتګرو د چاقو او د تلیفون د غلا موضوع نه ده دا د لوی سیاستونو موضوع ده د لوی جغرافیې د افغانستان موضوع ده دلته د دولت موضوع ده دا خو داسې کوڅه نه ده چې موږ لوچکانو غوندې وخت یو د بل یخن وشکو چې تا زه ولې ووهلم او چیغې اسمانو ته مې دغه غوښتنه احساساتي ده احساساتي ده دا پیغورونه دوی بل چاره بل شی نه دي پاتې دوی ته دوی انتقام جویګانې ولیدلې د افغانستان د خلکو د پنجاب په مقابل کې او وبهم ګوري دا نه آخرین بمبار ده او نه آخرین انتقام جویي وڅه سوې ده ډېر لوبې په پاکستان تجربه کې تاسو پاکستان باندې غږ کوم چې پوس اسلام آباد افغانستان یو مستقل هیواد و 15000 کلن جغرافیه تاریخ لري 300 کلن حکومتونو تاریخ لري ته نه وای د حق له دندان غاښ د راوېستلی ده او غواړي چې موږ ته رازده کې شیان دا هغه ساختګي جغرافیه ده او دا تاریخ لري فرهنګ لري او جغرافیایي نوم لري په نړۍ څوک چې پیغور ورکوي دوی قرباني ورکولی شي د افغانستان په خاطر که دوی قرباني ورکړی دوی په د افغان نوم نه استفاده نه کوله که دوی قرباني ورکولی سو دلته به پاتې وای
که دوی قرباني کوله ساقرند غندلې و د پاکستان عادي او غږ به لکه دا نور خارجیان چې غندي خو دوی به یو غږ جګ کړی او غندلی به وای دوی برعکس وایي چې داسې ده واسه ده غواړي چې نور هم افتخارات کوي چې نور هم بمبارد کوي کابل بمبارد کوي خلک داسې کوي نو زه نه پوهېږم چې دا خو د ډاکټر صاحب خو دا خو افغانان زه نه شمارم نه مسلمان شمارم او زه باور کوم د افغان د مور شدید دوی نه دي څکلي اصلا دا کارونه چې کوي دا پیغورونه ملت د افغانستان ته ورکوي مفتي صاحب د دغه پیښې په تړاو تاسو ویل چې دوی مسلمانان وژني یعنی د پاکستان پوځي رژیم جګړه له اسلام او له مسلمانانو سره ده علیزی صاحب دا ښکاره خبره او ټول منلی حقیقت ده د که تاریخي شالید ته سر ورښکاره کې هم که تر اوس نږدې مرحلې وګورئ هم د کوم اور چې پاکستان کې اوس بل ده او لمبې د پوځي رژیم له بدنه پورته کیږي دا هغه اور ده چې دوی په خپلو لاسونو دا سکروټې کرلې دي دا سکروټې په وزیرستان کې په سوات کې باجوړ کې په کوټه بلوچستان کې په سند کې تر کراچۍ هر سیمې پورې او ځای پورې دا هغه بدمرغه رژیم د انسانیت اسلامیت خو پرېږده د انسانیت د تاریخ پر مخ تور داغ دا توره څیره ده ځکه چې په اسلام کې په انسانیت کې د موږ تاسېدو دستور د مخې هم د ښځو د میرمنو د ناموس مسله چې ده دا تر ټولو ډیره حساسه ده حتی سر په دې ورکولی کېږي په ننګ او ناموس ساتنه او ګټنه باندې خو دوی د ډالرو بدل کې دوی د خېټې ډکولو بدل کې دوی د واک اقتدار غځولو بدل کې او دوی د غلامۍ پللو په بدل کې له خپلو ښځو تیر شول ډاکټر عافیه صدیقي هغه بیلګه ده چې 50,000 ډالر د پوځي رژیم په امریکایي یرغلګرو خرڅ کړه عمرې قید په امریکایي زندان کې محکومه پرته ده نړۍ انسانان ورته د بېواسۍ اوښکې تویوي نور هیڅ نشته دا اوس دا د تېره اونۍ مرنګ بلوچ چې یو سیاسي یو سوله فعاله ده په اصطلاح به ورته ووایو نه ورسره ټوپک شته نه ورسره مجاهدین لښکر شته نه ورسره وسلوال شته سوله د خپلو اوښکو د خپلو زخمونو د خپلو خویندو چې زندانی دي ورونه شهیدان دي پلارې چې مړی ورته پروت ده د هغې پوښتنې د غږ پورته کولو په خاطر دا هم دا ظالم رژیم نشي زغملی چې مظلوم او فریاد پورته کړي ځکه دا استاد یاسر به یو خبره کوله عجیبه شخصیت د موږ دا هم په دوی باندې زموږ پور پاتې ده موږ په پاکستان ډېر پورونه پاتې دي ډېر مقرضدار استاد یاسر څه ویل استاد یاسر به ویل چې یو خبره رانه شاته مخته شوه د ملا عبدالغني برادر خو د دوی په زندان کې تقریبا 9 نه زیات کلونه تیر کړل هغه به ویل چې موږ حافظې هم لرو او محاسبې هم لرو په ځای دي چې موږ پاکستان راکش کو محکمې ته خپل حساب کتاب ورسره وکړو چې څه موږ سره په خاصتا شل کلن بهیر کې وخت کې کړي دي نو استاد یاسر هغه څوک و چې د موږ د فرهنګ د تاریخ د حق د سیاست ژبه وه د جهاد ژبه وه هغه هم دوی غوڅه کړه دا پور هم پرې پاتې ده خو را به شو دې خبرې ته چې د یو بیلګه چې ډاکټر عافیه صدیقي راواخلی چې په نړیوالو خرڅه کړي بله بیلګه اوس دا مرنګ بلوچ راواخله په منځ کې ډېر ترخه حقایق هغه دغه دی چې د لال مسجد جامع حفظې 2000 د قرآن عالمانې شاګردانې ځانې ملته شهیدانې کړی ځانې زندانونو ته پوځي زندانونو کې واچولی تر 900 زیاتې په امریکایانو خرڅې کړی دا د دوی بدرنګه کرغړنې کارنامې وې په وزیرستان کې 53,000 بمونه په وزیرستان واچول د دغه بمونو قربانیان شهیدانو زمن را پیدا شول را لوی شول را مجاهدین شول هغوی د خپل د ورونو د پلار د میندو د خویندو انتقام اخلي که سند کې دي که بلوچستان کې دي که هر ځای کې د پوځي رژیم ګریوان ته لاسونه وراچولی دي دا رژیم نوره د زوال سره مخ ده پاکستان رژیم مسلمان په نښه کوي د اسلام په خلاف مخ ته ځي نن
له اسلامي نګاه نه چې تاسو خپله مفتي یا عالم د دین یاست دا د ټولې اسلامي نړۍ مسؤلیت څومره ګرځي چې باید د دې پر وړاندې جګ سي ځکه جګړه د پاکستان د رژیم له مسلمانانو سره ده. زه به دا د حنفي فقه له مخې دا خبره راوباسم ولس ته به په ساده الفاظو کې وایم. حنفي فقه کتابونه اسلامي فقه کتابونه د قرآن د احادیثو نه استنباط شوي مسایل دي. د ټولو خلاصه فتوا دغه ده چې په اسلامي خاوره چا یرغل وکړو تجاوز یې وکړو اول د همغې سیمې په ټولو جهاد فرض عین ده بیا په ټولو مسلمانانو باندې د دې متجاوز یرغلګر په خلاف جهاد فرض ده. یو هغه حالت ده چې دغه نظام موجود وي اسلامي د دې خاورې واکمن بل هغه ده چې نه وي که چیرته نه وي په دې حالت کې په نر او ښځو ټولو فرض ده لکه امریکایان راغلل نظام سقوط وکړو اسلامي امارت تیر نو په هر ښځه نر جهاد فرض و. دویم قدم کې چې نظام موجود وي امیر موجود وي دلته فرضیت ته خبره راغلی دلته د نظام اول مسؤلیت ده چې په دې نظام کې د دې لپاره جګړې وزارت دفاع وزارت ځانګړی شوی دا د مولوي صاحب یعقوب د هغه د وزارت مسؤلیت ده چې د دې برید غچ انتقام اول واخلي. په دویم قدم کې کامل المؤمنین صاحب عمومي اعلان وکړو بیا په افغان ښځه نر د پاکستان پوځي رژیم په خلاف جهاد فرض عین ده ښځه پرته د خاوند د اجازې جنگ ته وتلی شي چې پوځي رژیمیان پوځیان وژني. مننه کوم. درنو لیدونکو دا لرو بیا هم بخیر الاس. مختار صاحب د سیمې د هیوادونو دپاره نن څه کول پکار دي یا مخکې له دې باید څه کړی وای تر څو د پاکستان لخوا نه یوازې افغانستان بلکې سیمه له ګواښ سره متوجه نه وي او په ننني پیښه کې څه مسؤلیت ورګرځي؟ باور مې دا دی چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د ملت او د افغانستان د نظام غږ واورېدل. تاسو ګورئ چې ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه او چین په مشترک ډول دې نتیجې ته رسیدلې په شمول د ایران چې افغانستان د دوی لپاره ګواښ نه دی بلکې افغانستان په یو اقتصاد محور سیاست باندې باور لري او روسانو په صراحت ویلي چې که د افغانستان لپاره څوک تهدید وي هغه د روسانو لپاره او د منطقې لپاره تهدید دی. اجازه راکړئ چې د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې د موضوع مطرح کړو. افغانستان د هیڅ چا لپاره ګواښ نه دی او د کراچۍ او د ټي ټي پي تر شا د افغانستان د اسلامي امارت لاس قطعا نه دی. دا د پاکستان د تبلیغاتو د پروپاګاندا د هغو زهرجنو پروپاګاندا او تبلیغاتو یو برخه دی چې په نړیوال سټیج کې غواړي دا وښيي چې افغانستان د ترهګرو یا د داسې ډلو نه حمایت کوي چې دوی ورته نومي شي. افغانستان د هیڅ چا نه حمایت نه کوي. افغانستان د خپل جغرافیې خپل ځمکې او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا نه د نړیوالو قوانینو نورمونو او ملي او اسلامي دود او دستور پر رڼا کې دفاع کوي. دا یو موضوع. په دې لحاظ پاکستان د په لټه کې ونه اوسېږي چې افغانستان د بدنامولو لپاره په نړیوال سټیج کې افغانستان ترهګر معرفي کړي بلکې افغانستان د ترهګرو قرباني دی. افغانستان نه خلک ترهګر دی نه نظام ترهګر دی او نه د ترهګرو پالیسی او ستراتیژي لري. دا دوی دي چې هر چیرې ترهګر دا دوی دي چې خلک ډبوي دا دوی دي چې د ټولو انساني قوانینو او انساني او بشري قوانینو هر ورځ نقض کوي او د اسلامي اصولو پر خلاف په یو آزاد او خپلواک ملک باندې حمله کوي. د وروستۍ تیري ځواب باید څه وي په عموم کې د حکومت نړۍ او هغه ادرسونو لخوا چې بشري برخه کې کار کوي؟ افغانستان په د باور دی چې د خپل ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع کوي. زه د افغانانو نه غواړم چې پیغور خپل ورونو ته مه ورکوي. هغوی چې په خپل ځانونو باندې بمونه وتړل د امریکا د ښکېلاک پر ضد وجنګېد هغه دوی کولی شي چې د افغانستان د جغرافیې او ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړي.
پیغور په داسې شرایطو کې خپل ورور ته ورکول دا د دښمن پیغور دی، نه د یو افغان پیغور دی. د یو افغان انساني ملي وجیبه او دنده دا دی چې د خپل ملت او د خپل نظام تر څنګ ودرېږي. اجازه راکړئ دا موضوع دلته باید په صراحت ووایو. زه د افغانستان د ټولو مشرانو نه که پخوانی نظامونو کې که اوس وو د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې ډاکټر اشرف غني نور د افغانستان ولسمشر نه دی، اما موږ د هغه نه دعوت کوو چې افغانستان ته راسي د خپل ملت تر څنګ ودرېږي. د هغه نه هم دعوت کوو هماسې چې محترم حامد کرزی صاحب پرونه په نړیوال سټیج کې دا موضوع محکوم کړل. د ټولو هغو کسانو نه افرادو نه چې په هر چیرې اوسېږي، که په اروپا کې دی، که په امریکا کې دی، که په استرالیا کې دی، غوښتنه مو دا دی چې نن د افغانستان د جغرافیې سیاسي هویت او ځمکنۍ بشپړتیا موضوع مطرح دی. ډاکټر صاحب نن باید د افغانستان نه دفاع وکړي. بل موضوع د پخواني ولسمشر غني خبره تاسو یاد کړله، ځینې اوس هم دته د ولسمشر لقب یا القاب کاروي. تاسو په دې اړه څه وایئ چې له قانوني اړخه دغه نوم کارول څنګه ده؟ جمهوریت په افغانستان کې پای ته رسېدلی، د امریکا ښکېلاک پای ته رسېدلی. ولسمشر غني پرونی د کابل د ادارې ولسمشر نن د نړیوالو ملي انساني قوانینو تر سوري لاندې د افغانستان ولسمشر نه دی بلکې یو عادي فرد دی. پرون به پاکستان ویلې چې مونږ په افغانستان کې داسې یو نظام غواړو ځکه چې هلته پښتانه په قدرت کې نه دي. نن پاکستان وایي چې موږ په افغانستان کې داسې نظام غواړو ځکه اقلیتونه هلته د ظلم لاندې دي. پرون دې هم دروغ ویلې، نن هم دروغ وایي. دغه خاوره دا جغرافیه د ازبکو، تاجکو، ترکمنو، هزارو، ایماقو، نورستانیو، پشهیو کور دی، اما دا جغرافیه د هیڅ یو لنډغر کور نه دی چې د پردیو استخباراتو لپاره د خپل ځمکې د خپل خاورې او د مننه ډاکټر صاحب. امان صاحب په دغه غبرګونونو کې چې له بېلابېلو ادرسونو ترسره سوه، پخواني ولسمشر کرزي هم دغه مسله وغندله او په نړیوالو یې غږ وکړ چې باید د دغه بشري جنایت په اړه پوښتنه وسي. دغسې نورو چارواکو په دغه چارواکو کې پخوانی ولسمشر غني هم خپل غم شریکي وښوده، ویل چې زه په دغه غم کې شریک یم له افغانانو سره، خو ځینې مسایل یاد کړل. ویل چې باید د افغانستان دپاره وفاداري موجود وي، قرباني موجود وي چې باید ورکړل سي. زه حاضر یم چې یو اجماع رامنځته کړم، امتیاز نه غواړم. دا باید د په آن باندې د په نظر باندې ښه خبرې نو افغانستان و انزوا کې د زما په وخت کې نه وه، خو دا خو واضح خبره چې د په وخت کې نو به دلته امریکایان یو لکه شل زره عسکر پراته وه د په نظر. څوک وایي چې په انګلستان کې ده، څوک وایي چې په فلاني ځای کې ده، خو زه باور په دې ځای په اسلام آباد کې اوس هم پروت ده. قرباني باید ورکړي افغانان وایي، وفادار اوسي وطن ته. د په خوله څوک قرباني نه ورکوي. که د قرباني ورکړی ده به صلح منلې وه، که د قرباني ورکړه د به جنګ نه اعلانوه، که د قرباني ورکړه امریکایان چې کله د رئیس جمهور څه د به ویستلي وو له افغانستانه او ملت ته به یې غږ کړی چې اوس راسئ تاسې پرېږدئ انتخاب او موقت. د دا کار ولې ونه کړه؟ 6 میاشتې 18 میاشتې دلته منډې وهلې، ډالرونه یې معاش اخیستل په دوحه کې، هر فرد چې ته 14,000 معاش یې حواله و د امریکایانو لخوا ورته له کابله چې د امارات اسلامي د هغه مرکچین ډلې سره غوښته چې وکوري کینی ګروپ سره، اما دوی تلل ماشومان یې لېږل. د غوښتل صلحه، د خو صلح نه غوښته اشرف غني او اوس هم جګړې ته لمنه وهي. اوس غواړي چې اجماع د خو هلته مخالفین درلودل، اوس هم لري، بیا هم لري. هغه وخت چاپلوسان درلودل، د پردیو استخبارات ډله سره شریکه وه، هم په فیسبوکي شکلو سره شریکه وه، مستقیمو سره شریک وه، اوس هم ده. اشرف غني کوم تغییر نه ده راوستی، نه ځان کې او نه په وطن کې تغییر راوستلی. افغانان باید ځان ثابت کړي، وفادار اوسي، قرباني ورکړي وطن ته. موږ وفادار یاستو، افغانستان ملت وفادار ده. دلته ډېر غټ غټ امپراتوریګانې ختمې سوي دي، انشاءالله ختمې به سي نور هم. دلته خپله ټول خارجیان همغه امپراتورانو وارثین وایي چې افغانستان د ابرقدرتونو ادیره ګرځېدلې ده. دې کې خو شک نشته والي صاحب. دا اوس موږ د نوي کلمات را زده کوي، نوې وطن دوستي را زده کوي، نوی اسلامیت موږ ته را زده کوي، نوې وفاداري دې خاورې ته را زده کوي.
تا چېرته وفا وکړه؟ تا خو په امان الله خان خندل چې هغه تښتېدلی زه نه تښتم، ته ولې وتښتېدلې؟ بیا لاړ ازبکستان کې کس بل هېواد هم چا نه پرېښود. ما ویل افغانستان له تجزیې وژغورو. دا خو دغه کیسې دي چې پرتګونه وراغوندي، خیاطان ناست دي بس هرې کلمې ته یې پرتګونه ګنډي. ولې په دې موږ نه پوهېږو؟ کومه تجزیه؟ امارات تجزیه خلاص که افغانستان، 2 پیرې 3 پیرې نجات ورکړه افغانستان ته. هم اوله دوره کې تجزیې نه نجات ورکړه، هم اوس دوره کې نجات ورکړه. تجزیې ته خو تاسو کار کوو پردیو ته. هر چا سپینې بوجې په اوږې وې څه خطونه افغانستان کې کش کړي، بس شمالي افغانستان څو جنوبي شرقي افغانستان ته جوړ کړي، کوریای جنوبي او شمالي ته جوړه کړي. دا خو تا کوله. خو دغه د اصلي بچیانو وارثین دې خاورې و چې اوله دوره کې مشر ملا افغانستان له تجزیې خلاص کړه، او اوس هم دغه امارات اسلامي بیا تجزیې نه خلاص کړه افغانستان. نو وفادار چې ته وایي؟ وفادار هغه خلکو ته وایي چې تښتي تیار وکړي، ډیپلوماتي بکسونه یې لاس کړي، ډالر نه ډک تیارې ته ولاړ دي، امریکایي عسکر نه اجازه یې غوښته تیارې ته. هغه وفاداري وه دې ملت ته. پارلمان وکیلان چېرته فرار وکړه؟ نمایندګان د ملت وه. وزیر صاحبانو چې زیرې موټر به 100 دانې پسې روانو چېرته دي اوس؟ کوم افغانستان؟ کومې کونډې رونډې تاسو چې وکړل؟ هماغه تاسې وزیرې دي د خپل اهداف په خاطر نن همدغه امارت اسلامي دغه بچیانو کونډو رونډ ته معاش مقرر کړی ورکړی، هماغه معلول ته نن امتیاز ورکړي. څه تا پې وزلي دي؟ مننه کوم امان صاحب. مفتي صاحب څه کول پکار دي؟ دغه پیښه پاکستان یو ځلې نه 2 ځلې نه 3 ځلې ترسره کړې، جنایت بشري ترسره سوی، نړیوال ادرسونه وایي چې حقوق بشر نقض سوی، انساني جنایت سوی، اصول تر پښو لاندې سوي، قوانین نه د مراعات سوی. دغه په اړه اوس څه غواړئ؟ قدرمن علیزی صاحب، زه به د خپلې خبرې په 3 برخو وویشم. یو دا چې نړیوال هغه که د ملګرو ملتونو سازمان او اړونده څانګې دي، او که د سیمې سازمان شنګهای یا همکارۍ سازمان یا نور په اصطلاح اسلامي سازمان چې کوم د غم لوی سازمان ده، دا ټولو مسئولیت واجبه که اسلامي نگاه نه اخلي، که انساني بشري داعیان مدعیان خدای د عالم برداران دي ځان چې ګڼي، د هر اړخ د هر لارې او لوري مسؤلین دي چې د پاکستان جنایات بالمشاهده راواخلي، ویې څیړي او جدي اقدام د دوی پر وړاندې وکړي. دویمه خبره دا ده چې زه پاکستان ته په پاکستان کې محکومو ولسونو کې آزادو خلکو ته وایم چې هغوی ذهنونه فکرونه آزاد دي، هغوی ملایانو ته، علماو ته، هغوی سیاسیونو ته، هغوی مبارزینو فعالانو ته وایم چې د پاکستان پوځي رژیم نه د تاسې په خیر ده، نه د موږ په خیر ده، نه د سیمې د نړۍ د انسانیت په خیر ده. دا یو اجرتي رژیم ده چې ډالر اخلي بیرته په خارج کې جزیرې پرې جوړوي، خپل زمان بچیان کورنۍ د تقاعد سره یو ځای لیږدوي، تاسې پاکستان کې د بارودو په لمبو کې پرېږدوي. زه خپلو د ملت وګړو په نامه به وایم، هغوی که په داخل کې دي که بهر کې دي، دا ګورم چې ډېر نیوکې کوي، هغه خلک یې کوي چې تښتېدلې، شړېدلې، شرمېدلې څیرې دي. هغوی په اسلامي امارت اعتراضونه کوي، په دې ملت باندې اعتراضونه کوي. زه هغوی ته دا نه وایم چې اسلامي امارت کومې لاسته راوړنې نږدې 5 کالو کې وکړې چې په پیړۍ کې ساری نشته. هغوی ته دا وایم چې تاسې دلته وای د امریکایانو په چوپړ کې وای، دلته موږ تړونونه ورسره لاسلیک کول تر اشرف غني پورې، ولې تاسې د کونړ، د پکتیا، د خوست یو ځواب د مرمیو، د توغندیو، بمباریو نه ورکولو؟ یو. دویمه خبره ده چې اسلامي امارت خو هغه کارونه وکړل چې له کورمې نیولې، پښتونخوا نیولې، تر اسلام آباد، تر کراچۍ، بلوچستانه پورې په ډرونونو بمبار کړل. ولس نه ده بمبار، اندا پوځیان بمبار کړل، جنایتکاران بمبار کړل. د موږ د دوی د جګړې کې فرق هم دغه ده. په آخر کې دا وایم چې ځنه اعتراضونه دا هم کوي چې او ولې اوس ځواب نه ورکوي، ولې وزارت دفاع مولا یعقوب غلی ده، ولې امیرالمؤمنین صاحب ځواب نه ورکوي. د امیرالمؤمنین سیاست د اسلامي سیاست قرآني سیاست ده، دا د احساساتو ډک نه ده، دا د ورځې کار نه ده. اسلامي امارت پیړیو حاکمیت اراده لري. یو
دا ټوله په عدل ولاړ ده. دوه، دوی د خپل ناموس د خلکو د وینو ساتنه کړي. حتی امیرالمؤمنین څوک ده؟ زه دې لنډغرو ته وایم، تښتېدلو ته وایم چې په خیمو کې دوی تبلیغات د ملت حیثیت خرابوي. دوی ته وایم چې امیرالمؤمنین د مولوي شیخ محمد خان زوی ده، هغه لوی شیخ الحدیث و. 8 پیړۍ دوی علما تیر شوي. دا هغه شخصیت و چې اول د کمونیزم پر خلاف د جهاد فتوای په کندهار کې ورکړه. خلیفه سراج الدین حقانی څوک ده؟ د پلار مولوي جلال الدین حقانی هغه څوک و چې په ژوره کې د روسانو ککرۍ هډوکي اوس هم پراته دي. همدارنګه مولوي محمد یعقوب مجاهد څوک ده؟ هغه څوک ده چې پلار یې نړۍ ته ماتې ورکړه، افغان ملت تاریخ پرې ویاړي. زه داسې وایم چې دا هغه شخصیتونه په اقتدار کې هغه خلک دي چې ازادي ګټلې، هم یې پاللې هم به یې پالي. په دې اعتماد وکئ او د دې نظام د ملت په خلاف مه استعمالیږئ، که نه نو تاسو خاصې شرمېدلې خلک در پورې خاندي او د تاسو غپا به نه وایم، د تاسو تبلیغات سپوږمۍ رڼا نشي کمولی. دا ملت، دا نظام، دا امارت به انشاءالله تلپاتې وي. مننه فاتح صاحب، امان صاحب او مختار صاحب. درنو لیدونکو، تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. د سرلوړي په ځان بسیا او یو موټی افغانستان په هیله د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.